کله چې موږ د ازادۍ خبره کوو زما خبره دا ماته یو مثال درکړه تاسو به د فیل او د آتی درته وایم دا مثال درته وایم په دې فیل او آتی کې او په میږي او آتی کې ته چې دغه میږي ولې ته میږي زه اقل په خپل ژبه پوهیږم په لیاز د خدای د تا اول خولې ته آتی راځي د آتی د چا نسل دی د بابوجي نسل دی اوس که زه تاته د بابوجي نسل وایم بیا در باندې بد لګیږي د آتی نسل نه د چې راوباسم راځي د ټرمپ نسل ته الیفنټ د چا نسل دی خو د ټرمپ نسل دی مونږ ورته فیل وایو سو ته کله چې ماته وایي چې ته ماته د ازادۍ خبرې مه کوه زه ځکه تاته د ازادۍ خبرې کوم چې حد اقل زه په پښتو پوهیږم ته د آتی نسل پاتې شوی زه د فیل یم سو زه ځکه درته وایم ورور چې که چېرته ضرورت وي چې ما او تا کې یو څوک چاته لیکچر ورکړي زه تاته لیکچر درکوم ځکه زه اوس هم د افغانستان پاسپورټ لرم اوس هم د ما په جیب کې د افغانستان تذکره ده اوس هم په ننګرهار کې چې زه اوسېږم زما خاوره چې کومه ده هغه د افغانستان حصه ده اوس هم دننه په ننګرهار کې زما کور کې زما میرمنې زما ناموس چا د کور نه دی ویستی دننه په ننګرهار کې په اوسني حالت کې امارت نشي راتلی چې زما ټوکې کې سر وویني سو زه د تا نه ډېر آزاد یم صدقه دې شم دا چې ته یې نه منې اټس اپ ټو یو اما د فیل او د میږي په کیسه کې دا ته یې چې میږی زه نه یم انشاءالله چې پوه شوی زه تاته دغه خبره کوم چې ته په پالنګ کې نه ناسته چې ته ما پسې نښتې ما پسې د کوتک راغستی دی او چې شاه ګلخانه مرتد پوست سره جهاد وکړه دا وکړه ما سره څه بد نه دي کړي که بد یې کړي نو ما کوږه نه خوري بوی ترې نه ځي هغه ټپه دې اورېدلې ده چې سړي کې غلطه نه کړم اوس یو خبره راکړه ځکه زه حاضر نه یم چې ګلخان ته دومره وخت ورکړم چې د پښتونستان د شهیدانو وینه ذلیله کړي ته یو عادي فرد یې شاید د علیشا د قوم نه یې زه څه پوه شم د علیشا د قوم سره د پاکستان مرتد فوج هیڅ مشکل نه لري ځکه د علیشا قوم لایف راځي پښتون چې دی ګمنامه کوي یا کېدای شي ته د جنګیري د نسل نه اوسې تا سره د پاکستان مرتد فوج ستونزه نه لري نو تا خو نه اوږه خوړلې نه د خولې نه د اوږې بوی اما کوم شهدا چې زه لرم کوم چا چې خپله وینه په دننه پښتونخوا کې سکوي کوم څوک چې کونډ شوي کوم څوک چې یتیمان دي زه نه پرېږدم چې ته راواخلې د هغو وینه ذلیله کړي هغې اجازه بیا زه نه درکوم هر هغه چا چې دننه په پښتونخوا کې وینه تویه کړې دا مقدس خلک دي زه اجازه نه ورکوم چې د علیشا قوم په دو وغږي د پنجاب مرتد فوج دننه په پښتونخوا کې د اجراګانو سره مشکل نه لري د بې غیرتو سره مشکل نه لري د بې ناموسو سره مشکل نه لري د بې عزتو سره مشکل نه لري ټول مشکل یې د هغه چا سره دی چې خپل ناموس دپاره جنګېږي د هغه چا سره یې دی چې خاورې دپاره جنګېږي د هغه چا سره دی چې د هویت دپاره جنګېږي بس په مجرد د دې چې ته وایې چې ما اوږه نه ده خوړلې ته اوږه خوړی نه شي ځکه ته خو یې خسي کړی ته توقع لرې چې خسي انسان اوږه وخوري لطفا ډېر فکر کوئ مخکې د دې چې د پښتون او د هغه پښتنو په اړه وغږېږئ کوم چا چې په پښتونخوا کې د ازادۍ د خاطره خپل وینې تویې کړي ځکه د هغوی یو څاڅکی وینه د ګلخانانو په ټول نسل زه نه ورکوم دننه په پښتونخوا کې هر چا چې د پښتونخوا د ازادۍ دپاره وینه تویه کړې شاید ماته تر خپلو شهیدانو د هغوی دفاع مهمه اوسي په سر مو خلاص کوي که په پښتونخوا کې کوم پښتون د ازادۍ دپاره خپله وینه تویوي هغه د ما دپاره اتل دی هغه د ما دپاره ورور دی هغه د ما دپاره د ما نه ستر افغان دی او زه اجازه نه ورکوم چې څوک هغوی ته توهین وکړي جناب فرید سلیم الله مو راوله ستړي مشی السلام علیکم. علیکم السلام. میشه ما با فارسی صحبت کنم؟ بفرمایید صاحب چرا نه؟ چرا پشتو قدر قوی نیست که بتونم حرفای خود بگویم. ما از صحبت‌های شما بسیار زیاد استفاده مثبت کردم. خیر ببینید که ما یک جوان در میدیا هستند که تمام موضوعات اما افراد ضرورت داریم. تو پشت پرده صحبت کردن و گاهی به این جانب گاهی به اون جانب به درد ما نمیخوره. از همین خاطر مشکلات ما در افغانستان تا امروز هیچ حل نشده. آمدیم سر مسئله پاکستان. پاکستان خودش یک دولت نظامی از روز بعد که به وجود آمده بوده تا امروز است. صرف توسط جنرال ها کنترل شده و جنرال ها هم همشان در هر مقطع زمانی نوکری غرب کردن، یا از انگلیس ها را و حال از امریکایی ها را. ولی وظیفه اونا وظیفه دارن
اینطور نیست که شما بگین پاکستان ولا کدام کاکگی داره او سر افغانستان بمبارد میکنه. اونا وظیفه دارن که کار کنن، وظیفه دارن، دلار میگیرن، امر میگیرن، میرن سلامی میزنن، میگن بچه شما میکنیم. از منیرش گرفته تا مشرفش، پیش از او ضیاء الحق، همه کسایی که بودن به حساب. و از امی برادر ما که شاه حسین پیشتر بود، برازی اما قبول بگویم که اگر شما واقعا آزاد هستین، 9 ماه است که سرحدات شما توسط پنجابی‌ها و افغانستان بسته شده، مزاحمت ایجاد شده، شما نمیتونین یک کرید یا کیله یا بانجانمی شما رو در افغانستان روان کنید. شما میتونین این کار بدون اجازه پنجاب کرده؟ اصلا نمیتونن. امروز تمام مردم که در سرحدات افغانستان هستن اینا متضرر شدن، زندگیشان خراب شده، بیکاری به وجود آمده، مردم بل برق خود تحویل کردن نمیتونن و اینا میگن که ما آزاد هستیم. به حساب آزادی چی است؟ نه، هیچ امکان نداره. و ما با شما هم نظر هستم که تمام نطفه نفاق و جنگ در این منطقه رژیم نظامی پاکستان است. تا وقتی که اینا در این منطقه هستن با هیچ کس اینا سر سازش ندارن، به خاطر اینکه اینا نوکر هستن. یک نوکر چی میکنه؟ پیش بادار استاد میشه، بفرمایید من چی کنم؟ چشم امروز برنج پخته گو بچشم، برو فلانی را کش کده بیار بچشم. یا اینه تو مردم هستن، همین پنجابی ها، نظامی ها. به این خاطر باید بسیار با حوصله مندی در مقابل از یا مبارزه کرد که اینا اینقدر تضعیف شون که اما تو مثل که یک دانه سیب یک بغلش گنده میشه، وقتی که در روی یک میز بانینشه یک مابات برین کلش گنده شده. حکومت نظامی پاکستان حال دینی حالت است، واقعا نصفش گنده شده. ایره که به محالت خودشون رها کنیم ما شما، اینا بالکل از بین میرن، اینا را کرم میخوره، از بین میرن. اینا میلیاردها دلار قرضدار کل دنیا هستند. در تمام مجامع سیاسی اینا رشخند میشن، سیاستمدارا با اینا قول نمیتن، دست نمیتن و اینا بر سلامی زدن پیش کلگی میرن. گاهی از سعودی قرض میگیرن، قرض امارات میدن، گاهی از امارات قرض میگیرن، قرض اسرائیل میدن، گاهی از اسرائیل میگیرن، اونجا میکنن. شما فکر کنید که امی یک دولت است، امی یک نظام است؟ اصلا نیست. و ان شاء الله تعالی ما اونمقه که مردم افغانستان در این قدر وقت در مقابل دیگه متجاوزین حوصله کردن، به یک نتیجه رسیدن، ان شاء الله الرحمن در مقابل دولت نظامی پاکستان هم با حوصله مندی، با فراست، با عقل میشه که غالب آمد. حاجت جنگ نیست، ما طرفدار جنگ نیستم، به خاطر از اینکه ملت پاکستان هم هرچی نباشه ملت مسلمان هستن و باید امروز نظامیای پاکستانی سر مردم خود رحم نمیکنن. ما توقع من از یک افغان از اونها توقع ندارم که سر ما رحم کنن. با ظاهر خان مشکلی ها داشتن، با حکومت های به حساب چپی که در افغانستان آمد یا مشکل داشتن، با گفته شما اون دکتر نجیب در چی حالت رساندن، با مجاهدین اینا مشکل داشتن، با طالب اینا مشکل دارن. یا چی میخواین که چی؟ ممنون سید خانتان. شما خیلی زیاد ممنون و خیلی گپایتان مهم بود برای ما. یک چیز براتون بگویم، هر زمانی که میایین لطفا اجازه نخواین که دری صحبت کنین، بیاین نظرتان بگوین، چون دری و پشتو برای ما دو چشم است. حال نگوین که دری چشم راست است یا چپ. اگر بگویم که چپ میگی چرا راست نیست، شوخی میکنم. اما اردو لسان دو چشم است. صبح که میخیزم دری چشم راستم میباشه، شب که خواب میکنم دری چشم چپم میباشه. اون مهم نیست. ولی دوستان دارم همیشه بیاین و نظرتان میتونین رای کنین. جناب الحاج قهرمان کوچه میربانی لنس تاسو نظر ورسه. السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب محترم، خدای دې چې روغ او جوړ صحتمند او تندرست به. و علیکم السلام، الله دې اجر درکړي مهرباني ورور. یقیني دا ډېر وخت له میډیا نه تعقیبو ډاکټر صاحب، مقصد خبرې دی اورو، معلومات وړاندوینې تحلیل دې ډېر پر ځای ده او له یو مینوالو نه دې زه مینوال یم. کور ودان، الله دې اجر درکړي مشره. نظر دې ما اورم. نو د تا موضوع هغه اصلي موضوع څه وه؟ ما غوښتل یو څه خلکو ته ووایم چې پالیټیکل پریشرایز باید وپېژني. معنا یې دا ده چې کله هم د پنجاب مرتد فوج دننه په افغانستان باندې حمله کوي، موږ دغه حمله باید موږ سره یو کړي، نه دا چې دا حمله موږ سره جدا کړي.
داسې نه کیږي چې د پاکستان مرتد فوج په موږ حمله وکړي، موږ ټول د دې ټوله ګناه واچوو په طالب باندې، وایو چې طالبانو د لاسه، او طالبان بیرته وایي چې ښه زه اوس ټامیان راونیسم که پنجاب راونیسم. سو کله هم چې د پاکستان مرتد فوج په موږ حمله کوي، د دې د خاطره د حمله کوي چې موږ سره جدا کړي. موږ باید پالیټیکل پریشرایز زده کړو. کله چې د پنجاب فوج په موږ حمله کوي، د دې په ځای چې موږ جدا شو باید سره یو ځای شو. دا مو اصلي موضوع وه صاحب. ستاسو نظر پې اورو لنډ که چېرته ډیره مننه او ښه نظر ده. دا واقعیت خبره ده چې موږ او کته پښتانه دا د یو وجود اعضا یو، دا د موږ خپل قومونه دي. لکه څه کوم قوم چې مثال کته شینواری پروت ده، غومره پاس پروته په افغانستان کې، ممند حاضل کیاس، دا ټول د موږ خپل قومونه دي، د وجود اعضا یم دي. تر ننه زه تا د یو مجاهد په حیث نه دا په پوره جرات سره درته وایم ډاکټر صاحب، یقین وکړه چې موږ په دې خوست کې په داسې د فرضي کرښه کې خواته شویګان پراته دي، بیا داسې خلک دي درزي ورته وایي چې خاص د پوج هغه کې ناست دي، د پوستو کې ناست دي، عملاً د هغو په حمایت موږ ته راجنګېږي پښتانه دي. خو یقین وکړه چې موږ ته امارت بار بار ویلي دي چې کته ولسونه د موږ خپل ولسونه دي، مشرتابه ویلي به دې به واره نه کوئ، چې د ګل واره هم پرې ونه کوي، چې ښه پوهېږي چې تاسې یې وار وکړم تاسې یې مه پرې کوئ، دوی به نه پوهېږي. خو مقصد د موږ هدف دی ده پنجابیانو په موږ وار کړی، په موږ یرغل کړی، د موږ ولسي وګړي سپین ږیري او زنانۍ را شهیدان کړي. په کار دا ده چې موږ دوی خپله وولو. نو زه عام وګړی ولې ولم؟ زه به پوجي ولم، پوسته به ولم، قرارګاه به ولم، کیله به ولم، دق به ولم. یعنې دا له مشرتابونه رسما په فرضي کرښه په صفرو نقاطو کې سرحدي پوج د وطن دفاع دې ته امر شوی چې په دوی به برید نه کوي. خو دوی باوجود هم داسې خلک دي لکه تا د خبرې په تایید ډاکټر صاحب چې یقین وکړه موږ ته پیغور راکوي چې وروره ما الحمدلله افغانستان په دې 20 کالو کې داسې قرباني ورکړې، داسې امتحان یې ورکړی چې الحمدلله دغه 50 ملکونه دي اسلامي دي، ټولو ته یې قسم د روحیه ورکړه، د کفارو په مقابله کې دې ټولو ته یې ولا روحیه ورکړه، یو انګیزه یې ورکړه. دا یې پې ومنله چې په دغه عصر کې، په دغه 21مې پېړۍ کې دغه لوی طاغوتي سره مقابله کېدی سي د ایمان په زور، د عقیدې په زور، تر د راوتو په زور د دوی سره مقابله کېږي. وسوه او دا مقابله الحمدلله څه خلسي په قرآن او حدیث کامیابه بلل سوې ده، هغسې عملي کامیابه سر ته هم ورسېدله. په دې ټول ولس یې اګاد. موږ دوی کته وایو، دوی ته وایو چې ګوره تاسې 6 کروړه یو پښتانه کته 6 کروړه دي، موږ ټول افغانستان 4 کروړه ده. یعنې مخکې د پورته لوی بر افغانستان کلو دوی عضوه وه، اوس دوی کل دي، وسړی تعداد 6 کروړه ده. نو موږ 4 کروړه په 4 کروړه کې خو موږ سره 1 کروړ دا د موږ نور ورونه دي را سره، یعنې 3 کروړه یو. په دې 3 کروړه موږ ته باوجود چې په افغانستان کې یو حکومت و، له هغه سره مقابله و، له ناټو سره وه، دې ټولو ته ماتې ورکړې ده. نو تاسې ولې نه سئ کولی؟ والله به بله داسې نه د موږ زړه پې دردېږي، خپل خلک یې بولو، خوږ یې د موږ دي، درد یې د موږ ده، غم یې د موږ ده، مشکل یې د موږ ده. دوه خبرو کې د زه وخندولم او زه د چرت ته کې واچولم. اول ودې ویلې چې موږ 4 کروړه یو، دا 1 کروړ چې دی موږ سره نور ورونه دي 3 کروړه یو. ولې دا نور ورونه په نارینهو کې نه حسابوي، خو دوم دي، مطلب یو 4 کروړه هغوی به نه منفي کوو. بل ودې ویلې چې هغوی پخوا د موږ نه کم و، اوس ډېر شو. او ما سره پوښتنه پیدا شوه چې دننه په پښتونستان کې ولې د دوی نسل په 70 کالو کې د موږ 2 چنده شو؟ مطلب دوی وکړه څه؟ دا جالبه ده. ډاکټر صاحب دا ځکه جالبه ده چې موږ د درو انقلابو ښکارو، 3 انقلابو کې بیا په ټوله پښتون ډېره غټه قرباني ورکړه او غټه صدمه وه. یعنې مثلا د انګریز په مقابل کې د ما بس مخکې یو کس و، اوس هغه کس کلی ده. نو هغه د هغه رقم کسان چې کلي جوړ سوي، هغه رقم په زرګونو په لکونو کسان یو د انګریز په مقابل کې موږ شهیدان سو. نو تا نفوس به ولې نه کمیږي؟ بیا 14 کاله مخکې له روسانو سره چې کومه مقابل 13 کاله مخکې یو کس واده کړی، نن هغه په عامل 50 کسه ده. موږ هغلته 2.5 میلیونه خلک له لاسه ورکړو. نو نفوس به مې ولې نه کمیږي؟ په دغه د امریکایانو په خلاف مې 14 کاله مخکې یو کس اوس 10 په عامله ده، 10 کسه ده، ما 14 لکه خلک له لاسه ورکړو.
نو زه به ولې نه کمیږم کور هغه ودان. علتونه بالکل الله دې اجر درکړي. مننه. زه مو یو ژور فکر ته ور واچولم او زه غواړم خلک پوه کړم چې کومې خبرې مه شروع کړي. 80 کالو کې د پاکستان اقلیت په اکثریت بدلیږي او زموږ اکثریت په اقلیت بدلیږي. معنی یې څه ده؟ په تیرو 80 کالونو کې په پښتونخوا کې چې کوم پښتانه وو د دوی تعداد د 20 میلیونو نه کم و، اما د موږ تعداد پرې ډېر و. اوس موږ 40 میلیونه یو، دوی 80 میلیونه دي. یعنې د موږ نه جنګ او جګړې دومره شهیدان واخیسته. زما پلار کیسه کوي چې د اشرارو په وخت کې چې کومه جګړه وه، موږ به د خلکو غوښې په بوجیو کې اچولې او نه به پوهېدو چې د چا جسد دی او قبرونو ته به مو ورسپارل. یعنې موږ دومره مړي او شهیدان ورکړه په داسې حالت کې چې دننه په پښتونستان کې د عدم تشدد بې غیرت او بیبویي نسل آګۍ اچولې او خپل نسل یې ډېرو. او دا د بې غیرتۍ نسل چې اوس ما 2 چنده دی لا نشي کولی پښتونستان آزاد کړي په داسې حالت کې چې ما په کافي اندازه قرباني ورکړې. که د انګریز سره جنګېدلی یم، که د روس سره جنګېدلی یم، که د امریکا سره جنګېدلی یم. زه فکر کوم دومره ډېر هم په درد نه خوري. څه کېږي چې اوس دننه په پښتونستان کې 80 میلیونه پښتانه په دې کې 20 میلیونه قرباني ورکړي، ولې خپل راتلونکی نسل څه کېږي؟ ځکه د ایمان جذبه که در سره یي دا خوب رښتیا کیدی شي، که نه فکر نه کوم. جناب نصیر کمانډو ستړي مه شئ، الله مو راوله مهرباني صاحب. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه چل دی؟ ښه مننه. قنچا ویلې وای ما ته دې کنځلې کړي ولې؟ ډاکټر صاحب والله زه خو که د خپل خبرو وکړم ډېر غټ مینوال دی او تا په دراني پسې خبرې کړي دي او ستا په هغه خره مور کې غوټې دننه کم ته څنګه په خلکو کې د ویډیوګانې کې د خور په پس کې صبر زه دې بیا راپورته کوم ولې لاړې. ګوره جان، دراني پسې ما چې کومې خبرې کړي بیرته زه غواړم ته راشې، زه غواړم تا سره وغږېږم. اول دلته موږ دراني نشو ویلی ځکه درانی یو ډېر دروند قوم دی، د احمدشاه ابدالي نسل دی. هغوی خپله ښځه نه پرېږدي. سو که کله هم تاسو وایئ دراني، دا داسې دی لکه د پاکستان هغه اتم بم چې دی د پاکستان د مرتد فوج او نوم یې ورباندې ایښی دراني اتم بم. دا بیا ښه کار نه دی. دا داسې دی لکه علیشا 007 چې ځان ته ووایي چې د ما د درانیانو لایف دی. دا د دراني شان ته توهین دی. سو لطفا دا کار مه کوئ. دومه خبره، هغه هلک زه نه پیژنم چې څوک دی، زه یې په اړه ډېر بحث نه کوم. ما ورته یو نصیحت کړی، ما ورته ویلي چې که چېرته ته نر یې، پښتون یې، کوم چې زه د هغه پښتونولي باندې شک لرم ځکه ورته ګلخاني وایم، ته نه باید د خپلې ښځې غیبت په خپل لایف کې وکړي. مونږ یو لایف کته یو شي ته هم پام وي. زه چې کله کوچني خبرونه جوړوم ورور مې کمانډو صاحب، زه دې بیرته راپورته کوم، زه عادله انسان یم. که ته دا نن ما ته قناعت راکړې چې زه په غلطه یم، زه حاضر یم خپل هغه ویډیو ډیلیټ کړم. اما مونږ د دې سړي یو لایف ته ناست یو او د سړي په افتخار ویل چې ما دا جنۍ دننه په پاکستان کې مې 4 څه ورسره وکړه، کړي مې دي، سر نه مې جهار څوک دې پې نه درېږي. او زه په اروپا کې هم لګی یم، د انجونو سره بد کار کوم، زنا کوم، او د ډېری انجونو سره مې لواطت هم کړی او په دې په افتخار غږېده. سو زه دومره وایم د تا نه کمانډو صاحب پوښتنه کوم، او دا په کنځلو نه کېږي. که ته چېرته راځې دلته زما په لایف کې کنځلې کوې، ته به مور لرې، خور به لرې، زه مور و خور لرم. که ته ما ته وایې چې ستا مور داسې کم، ستا خور داسې کم، ته زما مور و خور ته نشې رسېدی. اما که زه دا اوس ستا فالو کم او ستا په ترو باندې ستا خور پیدا کم، کیدای شي ګپ وخوري. ځکه زه مینوال لرم، ځکه زه شهرت لرم، ځکه زه په خارج کې یم، زه پیسې لرم. خو که ورته مې دلته په کلدارو باندې یو $500 خو تا خور ته ولې باید ولیږم؟ هدف مې دا دی که کریډټ کارت مې ولیږل شاید یو څوک ګپ وخوري. سو که چېرته دلته خبره دی چې خدای مه که ته زما مور و خور ته ضرر رسوی شي، که زما چانس ډېر دی. او دا د توهین په اساس نه وایم، ځکه هغه خلک چې مشهوره دي دوی ډېر چانس لري چې یو جنۍ ته ګپ ورکړي. ته خو مشهور هم نه یې، نوم دې هم رښتینی نه دی کمانډو. اوس چی شی شو؟ سو زما چانس ډېر دی چې خدای ناخواسته ستا تر کوره ورسېږم. زه نه رسېږم ځکه زه ستا کورنۍ ته، ستا مور ته د خپلې مور په سترګه ګورم، ستا خور ته د خپلې خور په سترګه ګورم. ولې هغوی زما مور و خور کیدی نه شي؟ چون ستا تربیه سمه نه ده.
کله چې تا کنځلې وکړې تا ماته وښوده چې ستا مور به ستا پلار ته داسې وایي، ستا پلار به ستا مور ته داسې وایي، ستا خور به تا ته داسې وایي، ته به بیرته خور ته وایي، او چې په کومې کورنۍ کې بدې کنځلې رواج وي په هغې کورنۍ کې فساد وي، په هغې کورنۍ کې چوماچومي وي. سو زه نشم کولی کنځلې وکړم ځکه زما کورنۍ هغسې نه ده. اما عرض مې دا ده چې که چېرته ته ښځه ولرې 3 کاله دې ورسره چوماچومي کړي، د هغې نه وروسته یې خوشې کړي، که چېرته زه ښځه ولرم دا تنها د دوراني بحث نه دی، 3 کاله مې ورسره چوماچومي کړي، یو اولاد مې یو بیا یې خوشې کې د هغې د عزت خلاف نه غږېږم. 3 کاله خو پرېږده، که ما یو جنۍ سره عادي نکام کړي بیا زه ځان ته اجازت نه ورکوم چې د هغې خلاف وغږېږم، ځکه هغه زما ناموس راځي. څه ورسېږي دې ته چې یو انسان راپورته شي وایي چې 3 کاله مې چې زه د ښځې سره وم د هغې عکسونه دي د ما سره، که هغه زما خلاف وغږېږي زه هغه عکسونه خپروم. نو زما عرض دا دی چې زه بیا هم دوراني ته وایم ته به ورته خوشحاله یې، تا ته به اتل یې، تا ته به قهرمان یې، قربان دې شم. زه پوهېږم چې تا به د لوچکانو لایوونه لیدلي، زما لایف د لوچکانو نه دی.